مونږ کافر چاته وایو محترمه؟ مونږ کافر هغه چاته وایو چې له ملت توحید نه ووځي. یعنی کوم ملت د توحید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ده، نبوت او رسالت او توحید د الله د دغه دین نه چې سړی ووته دا مرتد ده او کافر ده. او کافر اصطلاح یوه عامه ده محترمه. عیسوي خو ته نه، هغه کافر ته ویل کیږي چې د عیسی علیه السلام په دین وي. کافر مشرک تم وایي، عیسوي تم وایي، یهودي تم وایي، مجوسی تم وایي، هندویزم تم ویل کیږي. دا عام اصطلاح د محترمه. بالکل مونږ کافر ورته ویللی سو، عیسوي مرتد ته. الله پاک دې روغ جوړ لره کامیاب اوسي. دا چې په کومو شیانو یو خو چې سړی له ملت توحید نه وځي، بعضې داسې شیان هم شته د محترمه چې ځکه اسلام کې اصل کې دا د زړه تصدیق د الله په توحید او په رسالت، او چې کوم مؤمن به ده چې جنت را روان ده، آخرت را روان ده، عذاب قبر ده، د امنتو بالله ټوله دغه باندې چې سړی ایمان ولري دا مؤمن ده، دا مسلمان ده. چې په دې څوک ایمان ونه لري، عقیده او باور ونه لري، دا کافر ده محترمه. او بیا بعضې داسې نور شیان هم شته ده چې هغه باندې هم سړی کافر کیږي. خو یو خو داسې وي علمای مازې یو بل چاته استعمالوي، یو حقیقت ده، حقیقي شیان چې علما مفصله څېړنه ورباندې کړي وي، نو هغه یو څه شیان شته محترمه، بلکې ډیر دي. اوس نبی صلی الله علیه وسلم ته سړی کنځا وکړي، دا مرتد سو، کافر سو، له دین نه ووته. قرآن دې په نجاست کې واچو قصدن، دا سړی هم کافر ده. الله پاک دې روغ جوړ لره کامیاب